انزل چې نازل کړی دی الیکم تاسو ته الکتاب الکتاب دا کتاب الف لام د معرفت یعنی د قران کریم ته اشاره ده مفصلا واضح کړی شوی تفصیل سره والذین یعنی د بل فیصله کول کی ضرورت څه ده دغه قران کریم کې دا چې فیصله موجوده ده بل ولی مقرر کو فیصله کوون کې په دې باندې راشي پته بوله که غلط وي هغه ځان واړه وي او صحیح تراشي بل فیصله کوون کې ضرورت نشته والذین وکسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دی هغوی ته کتاب یعلمون هغوی پوهیږي انه چې بشکدا یعنی دا قرآن منزل نازل کړی شوی دی من ربک استا د رب طرفنا بالحق پر اشتیا سره فلا تکونن بستمکیږه من الممترین د شک کوونکو نه وتمت او پورشولا کلمت ربک هغه کلمه حکم رب دستا صدقا پر اشتیا وعدلا د انصاف او انصاف سره لا مبدل نشته څوک بدلون کلی کلماتي داغه د خبره وهو او غا السميع اوردن کې العليم او په هره وان تطيعوا کچره خبره ومنه اکثر من د اغچانا فی الارض چې پسمکه کی دي یذلوا کانوا گمراه بکتا عن سبیل الله د الله د لارنا ان يتبعون دوی پیروی نه کوي الا ظن مگر د ګمان وانهم او ندي دوی الا مگر دي يخرسون چې خیالي خبرې کوي د ځان اٹکلیان دي اٹکل لګي اندازه لګي ان ربک بشکر رب دستا هو اغا عالم خپوه ده من پغه چا باندې یذلوا چې هغه گمراه کیږي ان سبیله داغه د لارنا او هو او اغا عالم خبر ده بالمهتدین فسملار مندون کو باندې فقلوا بس خوري دا یو يهوديانو دي مشرکینو په ځین کې اچولې و او دا ورته ویلي و چې تاسو د پیغمبر چې راغله تاسو د نوې خبرې کوي دینه تاسو پښتنه او هغه خو يهوديانو عالمانو خبر نه خبرو نو داسې طریقې سره هغه ټونګي اچي او ورته وایي چې تاسو د خپل پیغمبر نه پښتنه وکړي چې کم شی ځناور چې الله مړ کی یعنی مردار شي دا تاسو خوري نو دی به تاسو وایي دی به وایي چې نه خوري وای نو قبه تاسو ورته وایي چې کم شی تاسو مړ کړي هغه بیا خوري او چې کم شی الله مړ کړي هغه به نه خوري نو ولې داسې کوي او دی مشرکینو په ځین کې دا خبر راغله چې دا خو کړه عجیب خبره ده وګوره چې خپل لاس مړ کړي نو هغه بیا خوري او چې الله ورته مړ کړي هغه به نه خوري دا شیونه به دغه د شکوک او شبهات د بار غي په ځین کې اچول نو دا غي جواب الله ورکړي وما لكم او تشوی دی پتا سو څه چل دے الله تاکلوا دا چې نه خوري تاسو مما دهغه سنا ذکرا چې یاد شي او هغه باندې اسم الله نوم د الله تعالی ذکر اسم الله یاد شي نوم د الله علیه هغه باندې وقد پتا کی سرا فصل واضح کړی د الله تعالی لکم تاسو د پاره ما هغه شی نه خبره حرما چې حرام کړی دی علیکم پتا سو باندې الا مگر مد تورتم هغه چې تاسو مجبور شي هغه الیه هغه طرف ته ان تاسو چې الله نوم پیوالای نو دا الله نوم غسل په خپل د دې حلالې لپاره کافی ده او د دې بیان خو تاسو لپاره د حلال او د حرام شوی ده وان یقینا کثیرا ډیر خلق لا یذلون بلارکی نور خلق تا باهوائهم خپل خواہشات باندې بغیر علم پنا پوهی سرا ان بشک ربک رب دستا هو اغد اعلم چې خپوهیږي بالمعتدین په زیاتی کوم کو باندې وزرو او پریک دی ظاهر الاثم ظاهر د ګنانا ذکر ګنا پریک دی وباطنه او پټ ګنا هم پریک دی داغه ان الذين بشکا کسان یکسبون چغی غټی الاثم ګنا کاروبار کوي د ګنا کوي ګنا سيجزونا زرد چې بدل بور کی اغوی تا بما کانوا په سبب د اغا یعنی د هغه شی چې وو اغوی یقترفون چې دوی بکول اغه بد کارونه ولا تاكلوا او تاسو مخری مما د اغه ثارونه چې مړ شي وي لم یذکر اسم الله چې نوی اغست شوی پاغه باندې نوم د الله تعالی علیه پاغه باندې وانه بشک اغا لفسق گنادا ان الله نوم بیا غست شوی نوی او مړ شوی وي نو الله وای دا گنادا جواب الله ورکړو وان الشیاطین یقینا شیطانان لا یوحون وحی کوي یعنی غوګونه کې اچي الى اولیاءهم خپل دوستانو ته دا قسم خبري دا کوم چې دوی ته خودلی و يهوديانو ولې کوي داسي ليجادلوکم د دې لپاره چې تاسو سره جګړه وکي بیا جګړه دا هغه کوي
وان اطعتموهم او کچری تاسو اطاعت وکي ددی انکم نمشک تاسو لمشرکون مشرکان په دغه وخت کې او من آیا غڅو کان چې او میتن مل فاحیناه بیا ژوندې کو اغا مونږه وجعلنا او جوړ کومګه له اغه د پاره نورن رڼا د قران ته اشاره ده دلته او دلته مړینه مراد هغه کفر ده او د ژوندینه مراد هغه مؤمن ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې ممدارن کې خبره ده نورن رڼا يمشي چې د رواني ګرځي به دغه ذریعہ سره فن ناس په خلقو کې کمن آیا دا پشان د هغه مثلو مثال د پشان د هغه چا ده فی ظلمات چې هغه پتیارو کې رواني سورۃ النور آیت نمبر 40 د دې خط تفصیل ده بیا سورۃ النور آیت نمبر 40 ختم آیت نمبر 40 40 الته الله تعالی د دوه مثالونه بیان کړی دي چې سړی د پتور تیاری کې راګیر دی او باران دی او بیا په دریاب کې راګیر دی او بیا هغه دریاب کې هغه داسې ګرداب دی او بیا په غي تیارو کې دی نو دا ډېر په هدایت کې دی او کچا ته الله د قران اړه خودلی دغه په هدایت کې دی لیس بخارجن چې نه دی وتون کې من هذا غینا د تیارونا کذالک هم د غرنګي زینا خسته کړي شوی دی لیل کافرین کافر د پاره ما هغه کانو چې هغه یعملون چې عمل کو وکذالک هم د غرنګي جعلنا موږ جوړ کړی دی په کل قريه په هر یو کلی کې اکابر مجرمیها اغلوی د مجرمانو نا عموما د پیغمبر او یا د حق بیانون کې د هر چا اول مخالفت چې کوي دا به هغه د کلی او د قوم اغلوی خلکی هغه مالداری هغه چودریان یا هغه غرنګي نور ملکان صاحبان وغیرہ ځکه چې دا غي چودره هټ په خرابېږي په دې باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم دا کرانګي د مکی غلوی خلکو انکار وکړو او د مکی غریبانو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ هم دا کرانګي مکی کیسې راځي هغه هم تاسو اورئ او نن سبا هم دا کرانګي دا چې هغه انکار کوي د دینه ليمکروا د لپاره چې دوی مکرو کی فیها پدیس مکه کی وما يمکرون او دوی مکر نه کوي الا مگر بانفسهم قل ځانون سرا وما يشعرون او دوی نه پوهیږي واذا هر کلا جاءتهم چراشدویتا آیه سنخا او دې باندې زه تک تاسو بار بار تقریر کوم د لپاره چې تاسو هغه روح او حیثیت د الله سره برابر شي ما تاسو ته بیګم دا خبره کړې و چې د اعمال په بنیاد باندې زما ډېر دلچسپي نشته هغه زما ځکه نشته چې الحمدلله هغه کار روان دی کیږي عالمان استادان زمونږ کتابونه ټول دې ډک دي خای روزه داسې د حج داسې ده خو چې زمونږ خپل حیثیت او پوزیشن د الله پوزیشن سره وپیژنو او بیا خپل مقام وپیژنو بیا هغه تمازل شروع دا ډېره اهمه خبره ده نو دیو چې ندیځه کې الله تعالی فرمایي چې هغه لوی مجمر ایمان د دې لپاره رکاوټ دي نو تاسو ته دا خبره کومه چې تاسو خپل ځان د دې لوی خلکو تابعدار جوړ نه کوي ګوري ارمان بو کوي قیامت کې به ارمان بو کوي ځکه چې الله تعالی په سورته احزاب کې آیت نمبر 67 کې 67 کې وش په تم نمبر کې الله دا خبره کړې ده چې کله دې جهنم ته ورواچي بیا به دې التوای چې هاي افسوس ته چې مونږه خبره اومنه ده چې ان اعطانا سادتنا وكبراءنا مونږه د دې سیاسي او مذهبي مشرانو پسې روانو مونږه ولې داسې کول او بیا به دوی خپل مشرانو ته په قیامت کې به دعا کوي چې خدای هلاکي هلاکي ګورستم راځي ته تاسو مخکې مو واوري نو دیو جنا تاسو پوزیشن دا نه دی چې چا پسې لاړ شي استاسو پوزیشن دا دی چې الله وضاحت کړی دی په قران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واضح دي موجود دي نو د بل چا څه ضرورت دی ها هر هغه کس چې تا د الله او د الله رسول الله رخی هغه محسن دی دا هغه احسان منل پکاره چې الله الله رخی خود دې نه علاوه چې بل پسې وړاندو غونډه روان شي نو بیا به ارمانو کې واذا هر کلا جاءتهم چراشدویتا آیه سنخا قالوا بدی وایل نؤمن موږ ایمان دراوړو حتا ترغه وخت پوري نو اتا چراغ للی شمونګتا مثلا پشان ما د هغه نخي اوتیا چې ورکل شول رسول الله د الله پیغمبرانو ته یعنی دا کوم نشانی آیتونه جبرائیل علیہ السلام وغیرہ چې څنګه په پیغمبر راځي داسې دې په مونږه مراشي الله بیا مانو کله دا نه مانو الله چې دې عالم خبر دې په هده حيث چې کم دې کې يجعل اغه اقدي رسالته خپل پیغمبري دا د الله مرزي د الله ته پته ده چې څوک د حقدار دی او څوک د حق ادا کولی شي ناغه ته ور کوي سيصيبو زرد جو برسيږي الذين كسان اجرموا چې مجرمان دي کم دې ته ورسي صغار اگر سويتا د صغير اگر ورته ویل کیږي کنه اور دې دب الله تعالی راحت کی
او په صورت واقع کې الله تعالی هم د خبره کړی دا چې اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه د ځنو چې تون کې دا قیامت او د ځنو